پخواني مزه دې نشته یا لکه د مستنزل شور به دې کوو دا راته ووایه چې سترګې دې چاته دي بس کیمرامین ته لاندې جوړ که محنت کوو سترګې دې چاته دي سترګې کیمرامین ته دي جی د باجوړ واینز کتونکو د ورکوټي اختر خوشحالیانې تاسو ټولو مسافرو ته کتونکو ته باجوړ ته او ټولو پښتنو ته ډېرې ډېرې مبارک شه د ضلع باجوړ سلارزو سیمه باریکا او امن پارک کې دا ټیم ولاړ یم د کیمرامین سلیمان سالار سره احسان صادق یم او جناب نن ګورم په تاسو باندې چېرې باجوړ کې 2022 چې کوم اختر دی دغه څنګه دغه خلک نمانځي او کوم چې امن پارک جوړ شوی دی د دې په باره کې دغه خلک څه وایي دغه د باجوړ دغه ښکلي ځوانان به نن په تاسو باندې وینو ماشومانو سره به خبرې اترې کوو قدرمندو په سټارټ کې تاسو ته موږ دغه امن پارک وښودو راځئ موږ سره چې دننه لاړ شو د نورو ملګرو سره خبرې کتونکو زه به یو خبره وکړم ثاقب صاحب مې خواته ولاړ دی دا ټول کریډټ زه ثاقب ته ورکوم ځکه چې که اختر وي که هر ټیم وي نو دا د دې مالک هم دی او د دې همیشه مطلب دلته کې ریډي ولاړ وي او د باجوړ د خلکو سره یو ښېګړه هم کوي السلام علیکم وعلیکم السلام مونږ د باجوړ وینز ډېره مننه کوو چې په دې مختصر ټیم کې لکه په دې دغه ټیم کې مونږ له وخت راکړو او مطلب دلته راغله دا راته ووایه ثاقب صاحب چې باجوړ کې امن دی دا ځای ستاسو دی مطلب د دې مالک تاسو یې که څنګه دا ځای خو جي پردی دی دا خو زموږ سره په رینټ باندې دی په کرایه باندې دی را سره دا ځای جي او بس دغه مونږ په خپله باندې د چکدرې سره تعلق ساتو چکدرې نه راغلي بس پارک هم دلته جوړ کړی لکه په هر ضلع کې پارک و په باجوړ کې نه مونږ دا سوچ وکړو چې په باجوړ کې هم داسې یو پارک جوړ شي دا باجوړ والا به سوات ته راتله دیر ته به راتله تیمرګري ته به راتله اوچ شاباد پارک ته به راتلل نو مونږ وی چېرې باید دوی ته دلته کې یو پارک جوړ کړو او چې لکه د دوی څومره خرچه کېږي لکه په بهر باندې زیاته خرچه راځي لکه 3-4 هزار روپۍ ته ګاډی واخلي هلته تې هم په پارک کې د دنیا پیسې والي نو مونږ وایو چې د دوی په هغه 1000 روپۍ باندې دلته کې په دې باجوړ کې کار کېږي ثاقب صاحب دا راته په لنډه باندې ووایه چېرې دلته کې ډېر خلک اوس په روزګار دي څوک مطلب د شربت خرڅوي که نه څوک مختلف روزګار پکې د هم خلکو روان دي او د باجوړ د ماشومان د ګلالي ماشومان د ځوانان هم خوشحاله دي نو مطلب څه پیغام به ورکړې کتونکو ته چېرې په باجوړ کې داسې نور پارکونه جوړ شي که نه زه خو وایم چې لکه په باجوړ کې چې څومره تحصیلونه دي چې په هر تحصیل کې یو پارک جوړ شي چې لکه د ماشومان د نشو تماشو هم لکه د راځي او په دې پارک کې مصروف وي نو لکه هغه نشې تماشې به هم نه کوي او بل دا لکه زه هم چې هر ځای کې دا پارکونه جوړ شي که دلته دی که بل ځای دی که بل ځای دی نو لکه موږ په دې باندې خوشحالېږو لکه چې دا ماشومان په هغې کې مصروف وي چې لکه د دې نشو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی فرمان الله او امن پارک ته ځان له راغلی ملګرو سره راغلی یا فیملي سره مونږ خو ملګرو سره راغلي دا مومندونه ملګري راغلي دي جی جی او د هغو سره راغلي دي دا راته ووایه چې باجوړ کې 2022 کال شروع شو ډېر ښکلی موسم دی او که تاسو خیال کړی په اختر کې ډېر ښکلي بارانونه هم وشو باجوړ کې امن پارک ته رالی دغه مختلف میلې ګورئ څه محسوسي احساسات مو څه دي الحمدلله په دې خو به د الله نه لاک لاک شکر وباسو چې الله پاک موږ له باجوړ او بیا دومره ښایسته علاقه او دومره شینوالی راکړی او باقي داسې ده چې چکر له رالو باقي ډیم نه هم پروس کال پکې دا وه چې لږ د خفګان دغه الحمدلله څه کال پکې هېڅ دغه نشته دی که په خوشحالۍ او که په دغه ملګري هم راغلي او موږ هم پکې ښایسته چکر راولږه دې وخت کې تاسو ګڼ شمېر مسافر ګوري د باجوړ سپیشلي خلک هغوی ته به ستاسو په اخره کې یا سپیشلي ټولو د باجوړ واینز کتونکو ته یو ښکلی شان پیغام څه وي بس دا ده چې الله مسافري په خیر تېره کړه الله خپل وطن ته راوله او چې په کوم ځای کامیاب او آباد راغلی دی السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی ارشد خان دا راته ووایي د کوم ځای نه راغلی امن پارک ته راغلی مزل پشت نه رالی باجوړ کې امن دی مختلف زانګوګانې دي میلې دي خوشحاله خپۍ یا باجوړ درته څنګه لګي بالکل ښه زبردست خو پکې خوشحاله وي دا راته ووایي چې سترګې د چاته دي بس کیمرامین ته ګرانو کتونکو د امن پارک تاسو ولیدو د سلیمان سالار صاحب هم ډېره مننه کوو ځکه چې هغې د کیمرامینۍ دپاره ډېر زیات زیار ویستو مختلف ځایونو ته لاړې په دې شیشه باندې تاسو ته د باجوړ باریکا او امن پارک وښودو
زموږ سره په اخیره کې یو دوه ښکلي ځوانان ولاړ دي دیو سره خبرې اترې کوو پروګرام راټولو. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. څنګه ښه؟ ستاسو نوم څه دی ګران او د کوم ځای نه راغلی؟ زموږ نوم ابوبکر دی، سکندرونه راغلی. سکندرونه. دا راته ووایه چې امن پارک دی، مختلف ولسي سندرغاړي هم راغلي دي، د رباب منګي پروګرام دی هم وکتو، مختلف زانګوګانې دي، خلک ډېر زیاته خوشحالي کوي. ستاسو به څه پیغام یو مطلب ته په خپله خوشحاله کې خفه زه خو ماشاءالله موږ رالو نیمه ګنټه مو شوه، ډېر خوشحاله خو لکه زما ټولو خلکو ته دا پیغام دی چې لکه را زانګوګانې پکې دي نو په دې کې را کسانو ماشومان ناست نو دیو چې ځینو دیو ورسه ځان له دانګونه وایي نو هلته چې هغه خو چوتېږي نو چې کم از کم دیو ځان ټیټ کړي مضبوطي نو بیا به څه ناڅه برابري نو بالکل. او بل دا کومه کښتۍ چې ده که نه لکه زمونږ کومې خویندې یارونه نو په کار دا ده چې لږ شان احتیاط ځکه کوي ځکه دی کې نازک زړونه والا هم وي نو مطلب لږ احتیاط سره کوي. نه نو بس احتیاط په کار دی چې جاکټونه هم ښه ولګوئ برابري لکه ځینې پکې ځان دغ کوي که نه جاکټونه نه لګوي نو چې جاکټونه هم ولګوئ نو زه انشاءالله ښه برابر دی. ژوند دی او که مونږ کښتۍ کې مطلب چکر وهو که نه یا په هر څه کې نو احتیاط به کوو. یو بل ملګری را سره هم ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی ورور؟ زما سهیل احمد نوم سکندرونه. سهیل احمد صاحب تاسو هم سکندرونه راغلي؟ زه هم سکندرونه. امن پارک ته مخکې راغلي وئ که نه په اختر کې په فسټ ټایم راغلي؟ نه زه خو فسټ ټایم راغلم. څه محسوسې دغه خوشحالي دغه میلې؟ نو زه خو څو مشجار سره ته پیغام ورکوم چې راشي مطلب نورو خلکو ته څه پیغام ورکړي چې باجوړ ښکلا له راشئ دلته امن دی دلته کې خوشحالي ده؟ خوشحالي چې راشي خامخا. او تاسو خپل سټوډنټ یې؟ سټوډنټ څوم کې؟ 9th کې. څه به جوړېږي مستقبل کې؟ نه زه ما خو پایلټ دی دغه نیټ پایلټ. الله دې جوړ که محنت کوه. سترګې دې چاته دي؟ کیمرامین ته دي جی. ښه جي مزاحیه خبرې پنې خبرې پکې هم وشوې. کتونکو کیمرامین سلیمان سالار احسان صادق ته ورکړئ اجازت. د الله په امان. پاکستان زنده باد.